د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ. یو په منځ نیم شوی سور نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ګ او ګومنځ رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره ګومنځ رنګول زده کوو. دا څه شی دی؟ دا زه فکر کوم چې ساتول دی. نه، ساتول نه دی، دا ګومنځه ده. ګومنځه هغه لاس دی، دا یم غاښونه. په لاستي کې یو تور داغ یا سوریا دی چې چېرته خلک غواړي بندی کي. ښه کوم رنګ لري؟ زه فکر کوم آسماني رنګ لري. ښه نو راځئ نو چې په رنګولو شروع کړو. کومه رنګه؟ ته ودرېږه چې زه مې آسماني یا شنه رنګه پیدا کړم. پیدا مې کړه. دغسې احتیاط ګورئ چې هغه سوریا هم درنه رنګ شو. ښه هغه به بیا وروسته جوړ کړو. دغسې ډېر ښه. یو اواز په ما کوئ که نه؟ یا شاباس یا خیر ویسې خو راته ووایئ که نه؟ دغسې دغه اول غاښ ته خو ورسېدو. د پاس ډنډه ډېر رنګ غواړي. دې له به نو حوصله کوو، ځکه نو موږ تاسو خو رسامي زده کوو که نه؟ دغسې لږ نور پاتې دی. ډېر ښه. دغه لږ شانتې زیام بس به یې زه ویمه. خیر راځئ چې دغه حلقې ته یې لږ رنګ ورکړو. دغسې شو. ښه نو یو منټ چې دغه سوري ته خو یې نسواري رنګ ورکړمه. شو. ښه څه فکر کوئ چې د غاښونو ته یې کوم رنګ ورکړو؟ زه ویمه چې سور. نه، سور ورسره ښه نه ښکاري. زه ویمه چې خپل رنګ یې هم ښه نه دی. زه ویمه راځئ چې غاښونه یې تور کړو. څنګه مو خوښه ده؟ ښه اوس نو توره رنګه دا یې اول غاښ، دا یم دوهم غاښ، درې، دا یې څلور. دغسې ډاډه راځئ. ډېر ښه. دا یې مو شو. دا بل یم. څه ښه رنګ اخلي. وای دا ولې رنګ نه اخلي؟ خیر دی، زه به وروسته تا سره ګورم. ډېر ښه، ستړی یې کړمه. دغه بله دانه دغه. ښه زه به تا سره ګورم. ته سپین پاتې شوې. راکه رنګه. دغسې. ښه تاسې د لرې نه وګورئ. واو، شنه ګومنځه او تورې غاښونه. وشو. زه یې نو په مخم. ګومنځ رنګول دې زده کړل. اوس د ګ توری رنګوو. دا ټکي ګ توری لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی.
دا د دې لپاره چې د ګ توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د ګ توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د ګ توري ته ګ هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.